هغه 18 رازونه چې میرمنې له خاوند نه پټوي. لومړی: د هغې دوستان ستاسو په زیاتره رازونو خبر وي. زیاتره میرمنې د خپل خاوند یو شمېر رازونه خپلو ښځینه ملګرو ته وایي. که کوم راز درته ډېر مهم وي نو خپلې میرمنې ته یې له ویلو ډډه وکړئ. دویم: هغه مخکې له دې چې ستاسو د ژوند ملګري شي ستاسو په اړه وار وار سره خیال پلو وهي او فکرونه کوي. دریم: د کوژدې کولو په وخت کې ستا د پخوانیو نجونو ملګرو په اړه پلټنه کوي. همداشان ستاسو شخصیت په اړه له نورو پوښتنې کوي. څلورم: کله چې له تا سره مینه شي په خوراک کې اشتها له لاسه ورکوي. پنځم: د هغې بدن رښتیا هم په طبي ډول پاک او بې ویښتانو دی. هغه هیڅ وخت هغه مواد چې د ویښتانو د له منځه تلو لپاره کارول کیږي تاسو ته درښکاره کوي. شپږم: هغه فقط په ظاهره هر څه ده. د هغې حقیقي نظم یا بې نظمي یوازې د کور سمبالولو له سلیقې څخه معلومیږي. نهم: کله چې هغه وایي زه چمتو یم 7 دقیقې وخت نور هم چمتو کېدو باندې تیروي. لسم: ستاسو د لومړنۍ اړیکې ټول غږیز پیغامونه له ځان سره ساتي او خپلو دوستانو باندې هم اوري. 11: هغه تاسې همیشه آزمويي. هر وخت ستاسو کړو وړو خبرې د بدن حالت او د څېرې حالت له نظر لاندې نیسي او په دې اړه تحلیل او قضاوت کوي. 12: هغه هر وخت دې ته اړتیا لري چې ورته ووایي خوښیږي مې یا مینه درسره لرم. 14: کله چې ستاسو کوم کار خوښیږي د هغې کار سره هغه هم ښیي. په واقعیت کې یې له تاسو سره مینه وي نو له هغه کار سره چې ستاسو خوښیږي. 14: هر وخت ګیله کوي چې ډېر دې نه ګورم. هغه وخت چې تاسې ډېر کار کوئ د هغې لپاره دا مهمه ده چې هر سهار کار ته د تلو پر وخت یې ښکل کړئ. 15: که چیرې غواړي له تاسو سره اړیکه پرې کړي مخکې له دې چې ته پرې پوه شې د هغې ټول دوستان په دې پرې کېدونکې اړیکې خبر وي. هغه دا اړیکه له پرې کېدو 2 اونۍ وړاندې دوستان خبروي. 16: د هغې دا خوښیږي چې په بستره کې د هغې په کنټرول کې اوسئ. 18: د بلې نجلۍ یا ښځې د توصیف صفت زغمل نه لري.